دوستانو یو وخت کې یو باچا په ښکار باندې روان و چې په لاره باندې د یو سړی ویل دی چې ډېر سخت محنت یې کاوه، په مځکه کې حل چلاوه. باچا د دا سړي خواته ولاړی او د ده څخه یې پوښتنه وکړه چې ته د ورځې څو روپۍ ګټې؟ دا سړي ورته وویل چې زه 4 روپۍ ګټم. باچا بیا سوال جن وکړ چې دا پیسې ته څنګه خرڅوې؟ دا سړي ورته وویل چې 1 روپۍ زه په ځان خورم، 1 روپۍ په پور ورکوم او 1 روپۍ پور ادا کوم او 1 روپۍ په څاه کې غورځوم. باچا چې دا جواب واورېدی ډېر په تجسس کې سو او ده ته یې وویل چې زه ستا په جواب باندې پوه نه سوم، ته مهرباني وکړه ما پوه کړه. دا سړي ورته وویل چې 1 روپۍ زه په ځان خورم، یعنې کې په خپله خورم او په خپلې ښځې باندې خورم. 1 روپۍ زه په پور ورکوم، یعنې کې په خپل بچیان یې خورم چې سبا زه بوډا سم نو دوی به زما خدمت کوي. 1 روپۍ زه پور ادا کوم، یعنې کې خپل مور پلار باندې ګاروم، زما مور پلار په ما باندې خواري کښلې وه، زه یې رالوی کړی یم. او 1 روپۍ زه خیراتوم، یعنې کې په څاه کې اچوم چې د هغه اجر زه په دا دنیا کې نه غواړم. نو ګرانو کتونکو، موږ تاسو ته هم پکار ده چې د خپل آمدني څخه څه پیسې پر ځان ولګو، څه پیسې پر اولاد ولګو او څه پیسې پر خپل مور پلار ولګو او څه په دنیا کې خیرات کو چې د هغه اجر به موږ تاسو په آخرت کې غواړو. امید لرم چې دا کیسه به تاسو ته خوند درکړې وي او د نور مزیدارو کیسو دپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ. وسلام.